په دوحه کې بیا تازه څه هوکړه وشوه دا چې نن په دوحه کې څه تیر شول سلامونه لیدونکو دا کولی شئ دې ویډیو کې وګورئ په دوحه کې د روانو بین الافغاني خبرو لپاره د افغان دولت او طالبانو پلاویو د دې خبرو پر کړنلاره یا طرز العمل هوکړه کړې ده دواړه پلاوي مني چې ژر به پر اصلي اجنډا خبرې پیل شي د افغان دولت مرکزي پلاوي غړي نادر نادري او همداراز دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان ډاکټر نعیم وردک پر خپلو ټویټر پاڼو لیکلي دي چې پر طرز العمل او مقدمې هوکړه تایید کړې ده دواړه لوریو په دې تړاو یوه ګډه اعلامیه هم خپره کړې ده په دې اعلامیه کې راغلي دي چې نن چهارشنبه د بین الافغاني مذاکراتو د دواړو هیاتونو ترمنځ عمومي جلسه ترسره شوه په دغه جلسه کې ګډې کاري کمیټې ته دنده وسپارل شوه چې ترڅو د اجنډا موضوعات ترتیب کړي د دواړو مذاکره کوونکو هیاتونو ترمنځ اوسني مذاکرات دا ښیي چې د افغانانو ترمنځ تلپاتې سولې ته د رسیدلو لپاره اراده شته او په دې اړه دواړه خواوې په افغانستان کې د تلپاتې سولې لپاره خپلو ریښتینو هلو ځلو ته ژمن دي یاد دې وي چې څو ورځې وړاندې طالبانو پر طرز العمل او مقدمې د هوکړې اعلان وکړ خو د افغان دولت مرکزي پلاوي وویل چې هوکړه وروستۍ شوې نه ده هغه مهال د افغان دولت مرکزي پلاوي غړي نادر نادري ویلي و چې د کړنلارې پر 21 مادو په اصولو کې هوکړه شوې خو پر مقدمې لا هم بحث ته اړتیا شته او دوی خپل وضاحت مقابل لوري ته وړاندې کړی دی له تاسو ډیره زیاته مننه چې ویډیو مو تر اخره ولیدله که په دې اړه نظر لرئ زموږ سره کومنټ کې ضرور شریک کړئ تر بیا او بلې ویډیو د خدای په امان